زوري خبره نه کوي. وینا دا یې وکړه. وایي ځواک ویلې چې امیرالمؤمنین شیخ صاحب پاکستان ته زنګ ویلی داسې ته په افغانستان باندې بمبار وکړه د دې په خاطر چې په هرات کې مظاهره راپورته شوې. اول خو په هرات کې مظاهره ونه. دویمه خبره دا ده چې دا کومې پیښې دغه په میډیا کې ښکاره کېږي دا اصلا په افغانستان کې وجود نه لري. ستانه موږ دې ته حیران پاتې یو چې دا اوس دوی څه شی دلته اوس په دغه کې سوال دا ده چې دا اوس تا دا خبره کړې نه دي ده کړې، ولې دومره کمزورې خبره وکړې ته؟ مهرباني زه بیرته راځم هغه خپل اصلي خبرې ته، تا خبرو ته بیا زه هغه وخت ځواب در کوم چې کله وخت راشي. مننه. زمونږ یوازې د شورتي ټکي باندې نه یې غږېدلي سعید صاحب او سرګردان صاحب دا نور ملګري چې دلته ناست دي. په افغانستان کې زمونږ د قلوردګان نومونه بدل شول. موږ میوند قلورده درلودله، د دغو نومونه یې ولې بدل کړل؟ ټولې عربي ته واړول. ولې بدري او فلانی او فلانی؟ ولې پښتو ژبه غواړې له منځه یوسئ؟ پرېږده دا زه ستا پوښتنې ته شهین صاحب راځم او انشاءالله چې په ښه جزیات ورته ځواب درکوم. مهرباني وکړئ. اجازه هم د سید خان صاحب. شاهین صاحب زه به لږ وغږېږم چې دلته ډېر ناوخته هم ده. سرګردان صاحب که د ملګرو مهرباني وکړه، مهرباني د دیاسیب ځواک سوالو ته که جوابونه ورکړي. زه غواړم ځواک صاحب دلته دوه خبرې وکړي. ګوري یو خو هغه د پښتنو یو ډېر ښه مثال ده، وایي مېړه مړ کړه خو مېړانه یې مه وژنه. همدغه ځواک صاحب چې کله د طالبانو سره په مخالفت کې راغی څه موده وړاندې د ځینو څلورلارو نومونه پښتو اصول کې تاسو فکر وي د ځینو څلورلارو لکه پښتونستان واټو چارې سیاحت او دغه ځینو نورې د ځینو کوڅو نومونه هم پښتو ته واوښتل. هماغه وخت همدغو خلکو ویل وایي په افغانستان کې د دري ژبې د حذف پالیسي روانه ده. همدغه پښتنو ویل. اوس چې دلته موضوع د شورتۍ راغله او موضوع د قلوردګانو د نومونه راغله دغه اړخ رانیسي. زه داسې وایم یو خو هغه د مخالفت خبره وي، یو څوک چې چا سره مخالفت لري هغه باید په هر حالت کې مخالفت وکړي. یو بیا د خپل ځان دپاره فقط د یو چا د ملامتولو اړخ نیول وي. زه د حسیب صاحب دغه پوښتنې ته راځم. ګوري په افغانستان کې تر اوسه پورې نه د امیرالمؤمنین شیخ صاحب فرمان د شورتۍ په تړاو باندې رسمي راغلی، نه یې څوک ثابتولی شي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده که زه درته ووایم حسیب صاحب دغه پولیس څه لفظ ده، دا خو پښتو لفظ نه ده، دا خو د نورو ژبو نه راوړل سوی، د نورو تمدنونو نه راوړل سوی، د نورو هېوادونو نه راوړل سوی. په افغانستان کې په 20 کاله په 40 کاله د پولیس لفظ دلته واکمن و. نو تا پوښتنه وکړه چې دا ولې پښتو نه دی؟ نه بل نه څوک پې خبر دی چې پولیس لفظ واقعا پښتو دی که بله ژبه. اسلام د موږ اساسي سره کرښه ده. اسلامي نومونه د موږ دپاره اساسي سرې کرښې دي. د نړۍ اکثریت ژبې د نورو هېوادونو له ژبو څخه تشکیل شوي دي. که تاسو چیرې تحقیق وکوئ د پښتو په ژبه کې هم ډېری عربي الفاظ دي. مثال په طور دغه تنور لفظ پښتو نه ده، دا عربي لفظ دی. په پښتو کې دومره خلط سوی چې اوس څوک نه پېژني چې دا پښتو دی که نه. قرآن عظیم الشان کې راځي حتی اذا جاء امرنا وفار التنور، دا عربي لفظ دی. همدغسې په سلهاو الفاظ د موږ په پښتو کې خلط سوي دي. خو چې کله موږ عربي الفاظ راوړو انګلیسي الفاظ خلط سوي دي. چې کله موږ عربي الفاظ راوړو په پښتو کې خلطو هغه ځای ته انتقاد ګوته نیول کېږي. او که د نورو ژبو الفاظ په پښتو کې خلط شي هېڅ مشکل نشته. بل دغه منصوري عمري او نور الفاظ چې دي دا په تیر 20 کلن جهادي دور کې دا د امارت اسلامي د هر کال عملیات ول، دا د عملیاتو نومونه دي. دا د موږ دپاره یو ارزښت لري. که په تیرو 20 کالو کې د دیموکراسۍ ځینې غربي الفاظ د هغوی دپاره د ارزښت خبره وه، موږ ته اسلامي الفاظ ارزښت لري او د دغو ارزښت څخه به هېڅ کله تیر نه سو. دا ډېر کوچني موضوعات دي. زه فکر کوم چې دغه موضوعات په دومره لویو بحثونو کې ښکېلول او راخیستل دا به مناسب نه وي. زه وایم چې په لویو موضوعاتو بحث وکړي. مننه ژوندي اوسئ عقاب صاحب. دلته دغه کومه خبره چې تاسو وکړه چې دا زموږ ارزښتونه دي. عقاب صاحب چې تاسو انټرنیټ صحیح نه ده، انټرنیټ هم فکر کوم کار نه کوي. ځواک صاحب مهرباني وکړئ. مننه.
اول خو قاب صاحب نه مننه چې ځواب یې راکړ. اوس راځو دغه خبرې ته چې د نورو ژبو نه مو که چېرته په پښتو ژبې کې څه شی ګډ کړي دي، که هغه پولیس ده، که مثلا دغه د جنډر موضوع، ځینې موضوعات داسې ټکي شته دي چې په پښتو ژبه کې او په دري کې موږ نه لرو. موږ مجبور یو چې د نورو ژبو نه یا په عامه اصطلاح چې که پولیس ګوري په فرانس کې، په جرمني ژبه کې، په امریکا کې، په ډېرو هېوادونو کې دغه پولیس ټکی لکه عام سوی. خو زموږ هدف دا دی که په کل کې خلک خپل ژبه او کلتور غني کول غواړي، نو هغه مجبور و مکلف دی چې خپل د ژبې دپاره دوی کار وکړي. اوس دغه که تېر جمهوریت کې کوم اصطلاحات، ځینې غلطیانې او اشتباهات سوي، موږ د هغه د خو دفاع د دپاره شرطي دلته نه لفظونه په راغلي. سعودي عربستان کې په نورو هیوادونو کې عام دی. ګورئ خو خیر زه اوس دا خبره خلاصه کړم که نقاب صاحب، زه اوس همدغه خبره درته کوم. که چېرته جمهوریت اشتباه کړي، غلطیانې کړي، نو هغه تاسو ولې کوئ؟ تاسو ولې خپله پښتو ته کار نه کوئ؟ ولې پښتو ژبې دپاره دلته هغه اصطلاحات چې ضروري دي باید تاسو یې راوړئ، دلته یې وکاروئ، دغه پر ځای باندې مو ټول عربي راوړل؟ ضرورت څه ده؟ ولې که تېر جمهوریت موږ په دې باندې درنه زه نه ګټم چې هغو موږ ته که پولیس ټکی، باید هغو هم د پولیس پر ځای هلته د سارندوی ټکی یا بل ټکی، یو داسې لفظ چې په پښتو ژبه جوړ شوی باید راوړی وی. موضوع د موږ ډېر بل خوا لاړه باچا صاحب محترم. خدا مټر چې کله موشن واخلي بس بیا په بریکونه یو دم نه نیږي. اوقاف صاحب راغلی زه یو دا خبره کوم چې بدبختانه سید خان صاحب د مخ عکس ته ده. زه یو خبره کوم زه دا وایم دلته حسیب ویلي چې دا د پولیس لفظ په اروپا، امریکا، نورو هیوادونو کې عام ده. همدغسې شرطي لفظ هم په سعودي عربستان او په نورو هیوادونو کې عام ده. نو زه دا وایم پوښتنه د ما دا ده چې څنګه په اروپا او په امریکا کې یو استعمالیدونکي لفظ ته په سعودي عربستان کې په استعمالیدونکي لفظ باندې ترجیح ورکړل شي. که دا غربي فکر نه دی، که دا غربي فرهنګ نه دی، او که دا له هغه څخه د تاثیر خبره نه ده. وقاف صاحب موږ سارندوی نوم پکې خود، موږ مثلا بل څارونکی یا داسې نوم هم پکې خود چې هغه د پښتو اصطلاح ده. په افغانستان کې یوازې پښتانه ژوند کوي، پښتانه قومونه دي. افغانستان کې نور قومونه هم شته، ډېر قومونه دي. خیر سه اوس دلته اوس یو سوال دلته دا پیدا کیږي کنه، لکه په اصطلاحات راځي کله کله له خارج نه راځي، کله خو موږ خو د اسلامي امارت دغه نظام چې جوړ شوی دا په یو عقیده جوړ شوی دا، دا په یو اسلامي فکر باندې جوړ شوی دا. موږ هر فکر له اسلام سره مطابق وي، موږ د اسلام خلاف کار نه کوو. موږ دا نه کوو چې په هغه باندې جو بایډن نوم کېږدو د بګرام پاډه باندې، صحیح ده؟ نو موږ دا کار نه کوو. موږ اسلامي نوم راوړی دا بدر. الحمدلله په بدر کې د بدر غزا چې څوک ته مطالعه کی هغلته 314 ملایکې راکوزي شوي وي، 314 صحابه کرامو 15000 ملایکې مدد ته راغلي وي، صحیح ده؟ موږ چې کوم نوم ایښی ده هغه د اسلام سره په مطابق هم ایښی ده. په اسلام په وجه باندې په موږ باندې څوک انتقاد نشي کوی. و په پښتو کې انتقاد کوی شي، خو په اسلام کې څوک په موږ باندې انتقاد په دې شی باندې نشي کولای. خو دلته ډیر داسې شیان دي چې خلک د اسلامي نگاه نه خراب دي، د اسلام له نگاه نه کارونه خراب دي، د اسلام له نگاه نه فکرونه خراب دي. نو دغه فکرو سره به موږ څه کوو؟ بل خبره دا د ځواک د شرطه اسلامي نوم د عربي دی. ګوري اساسي ستونزه خبره چې تا وکړله اوقاف صاحب دغه خبره غواړم درته اضافه کوم. تاسو دغه خبره کوي چې په دا اسلامي اړخ لري او اسلام د پاره دا مخکې شاهین صاحب دی بدر د غزوې خبره وکړله. نو دغه رقم ته کوي چې په افغانستان کې زمونږ ډېرو مشرانو د اسلام د پاره ډېر څه کړي. ښه مثال سلطان محمود غزنوي ده، هغه د اسلام په تاریخ کې ډېر ستر لاسته راوړنې لري. مهرباني وکړئ ما ته وښایئ د عربستان په کوم یو ښوونځي کې، په کوم کتاب کې، په کومه لاره کې، په کوم ځای کې نوم ورته نه یو ملت لاړ شئ په جده کې که څوک بلد وي یو غاټه کوڅه، یعنی اشاره دلته په سعودي عربستان کې اشاره ورته وایي، موږ تاسې هغه ورته وایو په افغانستان کې ته ودرېږه شاره ورته وایي. شاره بسته شاره د سلطان صلاح الدین ایوبي په نامه باندې نومولې ده. سلطان صلاح الدین ایوبي افغانی و. یو ملت ودرېږه دلته وګونیسه. نه یو ملت د دې ویل چې دلته په کومه اصطلاح کې د اسلام لپاره کار کړی دا سلطان صلاح الدین ایوبی سعودي نه وو، د سعودي نه وو، صحیح ده؟ سلطان صلاح الدین ایوبی د لغمان د هغه وو، د میترلام بابا د لغمان نه وو، وبخښه هغه د افغانستان نه وو. خو ته دلته هغه استاد څه کاروي چې هغه ته په سعودي کې د اسلام لپاره خلکو ډیر کارونه کړي دي، په سعودي کې ولې دا شای نشته. ګورئ
موږ تاسو توجیهات داسې لټوو چې هغه په سعودي کې دا ولې نسته، په سعودي کې دا ولې نسته. وروره موږ افغانان یو، موږ اول فهیم صاحب وبخښئ، شاهین صاحب دلته یو خبر مهرباني کومه. یو کاپ سه مهرباني وکړه مې خلاص څه مهرباني وکړئ تاسې وغږېږئ. او دینه ایوبي چې دی ګوره صحابیم نه نه تابع نه. فهیم صاحب د خانانو خان په نوم یو ملګری دغه راجیک په نامو او کاپ سه کوشش وکړئ داسې وکړئ دلته ډېر ناوخته د افغانستان کې ګردیز کې ما تاسو ته وړاندې مې خیر دی سید خان صاحب هغه او کاپ سه څه نومږي او کاپ سه څه خانانو خان په نوم خانانو خان محمد یوسف د خانانو خان حسب صاحب محترم زه کوزیګم یو منټ خبره کوم. زه چې دا زه یو خبره کوم زیګم کمال صاحب زه به کوم شي د کمال صاحب تاسو خپل خبرې وکړئ، زه به تاسو نه اجازه واخلم ځکه نه وخت ده. ښه وخت ولرئ. ډېر نه زم اصل زم نه وخت ده بخیر. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم. ډېر مننه صاحب. زه یو خبره کوم سید خان صاحب چې بدبختانه به ویم چې دا 40-45 کاله موږ هېڅ زده کړې نه دي کړي د تېر تاریخ نه. موږ هر حکومت چې راغلی که نه هغه خپل کوشش کوو. دا مشکل په خلکیانو پرچمیانو کې مو، دا مشکل په مجاهدینو کې مو، دا مشکل په سه مهربانه په جمهوریت کې مو چې جمهوریت موږ په تعصب نه یو چې یو غټ اکثریت د افغانستان چې پښتانه دي هغې ته هېڅ دغه نه کېده، توجه نه کېده. یعنې تر دې پورې چې موږ د بوش بازار هم په کابل کې نوم پې کېښودو.